وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري. هر کله چې مولوي صاحبانو مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د دریم سبب د علم نه چې هغه نظر العقل و، اوس شروع کړله د هغې په حکم کې چې دې نظر العقل نه کوم علم ثابت شي نو دا کوم یو دی. نو ویل درته وما ثبت منه هغه چې ثابت شي د دغه علم ثابته بالعقل نه په طریقې د بداهت سره، په طریقې د چا سره؟ د بداهت سره. نو فهو ضروری، نو دا بیا چې دی ضروری دی، دا بیا ضروری دی. او وما ثبت منه بالاستدلال آغا چې ثابت چې د دین په طریقې د استدلال سره فهو اکتسابینا، نو دا بیا اکتسابی دی. دا بیا څه شی دی؟ الکه کم علم چې ثابت چې په چا سره په خو صحیح د هغې کې به هم ګوتې ونه خو بل چاته به دې ویلي وای یا که داسې عموم انداز کې دې خبره کړې وای چېرته دغسې څه ضرورت دی ورته، نو کیدای شي که د دوی خپله ورته فکر راوښتی وای نو هم بده به نه وه. دا بالبداهتې چې راغی نو بداهت چاته ویلی کېږي چې ما ثبت منه هغه چې ثابت چې د دې علم ثابته بالعقل نه بالبداهت. نو شارح وی درته بداهت ویلی شي اے وهو ما دا هغه دی چې راضي حاصلیږي دا په اول توجه سره من غیر احتیاج الی تفکر، بغیر د احتیاج نه تفکر ته، بغیر د چا نه. او تفکر تعریف مخکې موږ تاسې کړی چې عبارت دی د ترتیب د امور معلومونه دپاره د چا د تحصیل د مجهول. او دا خبره موږ تاسې کړې وه چې په چا کې په بدیهي کې مجرد تصور د طرفینو دا څه شی کوي؟ کفایت کوي. مجرد تصور د چا؟ د طرفینو چې موضوع محمول ده او د دې تعریفونه درته معلومو نو دا څه شی کوي؟ کفایت کوي. نو دی وی ای باول توجه بالبداهت څه معنی؟ هغه چې ثابت چې د دغې عقل نه بالبداهت په اول توجه سره بغیر د احتیاج نه چاته تفکر ته، یعنی بغیر د احتیاج د چا نه د ترتیب د امور معلومونه چې څنګه ته متوجه شوي او تا ته علم راغی. نو دی وی فهو ضروریونه مثال به څنګه کله علم لکه علم په دې خبره چې کل د شی اعظم دی من جزئه جو د جز نه، یا تا ویلی چې الکل اعظم من الجز، کل اعظم دی د چا نه؟ د جز نه. نو مولوی صاحبانو کل اعظم دی د جز نه، نو دیزی کې تفکر ته ضرورت بلکې دیزی کې صرف مجرد تصور د طرفینو عقل جزم کوي په چا باندې؟ په حکم باندې. تصور د طرفینو څه شی دی؟ دیزی کې رال الکل او جز، نو چې تراغلی تصور د کل دی وکه، تصور د جز دی وکه، تصور د اعظم دی وکه چې کل چاته ویلی کېږي؟ هله مجموعی ده اجزا ہوتا، او جز چاته ویلی کېږي؟ دا درته زده و چې ما یترکب منه و من غیره الکل، چې د دنه او د ده سره چې کوم یو بل را ملګری کې د هغې نه ترکیب د چا راځي؟ د کل راځي. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ جز. چې دومره اندازه درته معلومه و بس خبره جوړه ده. ته ګوره ورته فانه دی وی ځکه من فانه بعد تصور معنى الكل والجز والاعظم، دا د درې واړو تصور چې دی وکه نو لا يتوقف على شيء، لا يتوقف دا پیچ اوسیز باندې نه دی موقوف. او من توقف فيه حيث زعمان الجزء الانسان كاليد مثلا قد يكون اعظم منه، لکه مخکې چې مو ویل کله څوک داسې وي چې لکه جز اعظم دی د چا نه، او د جز مثال لکه د انسان ید دی، ید د انسان اعظم دی د چا نه؟ د ټول انسان نه. نو دا غریب که دا خبره کوي وایي ده کې مشکل ځکه دی فهو لم يتصور معنى الجز والكل، د تصور د معنا د جز او د کل نه دی کړی. تصور د معنا د جز او د کل
وما ثبت منه بالاستدلال دی وی هغه چې ثابت چې د دې نه په استدلال سره نو بیا فهو اکتسابیون. استدلال څه معنا؟ ما ثبت منه بالاستدلال ای بالنظر فی الدلیل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول لاندې ناکت وی او من المعلول على العلة. نظر العقل کې دام د مولوی صاحبانو چې څوک استدلال وکي او استدلال په دوه قسمه نه، یو استدلال ته استدلال انی وی او دویم ته استدلال څه شی وی؟ استدلال لمی. یا دلیل ته دلیل لمی او دلیل انی چاته وی او دلیل لمی چاته وی لیکيږي مولوی صاحبانو. دا لمی کې یا راغلی د منصوب بسوی لم او انی کې یا راغلی د منصوب بسوی ان اثر ته ویل کېږي او لم علت ته ویل کېږي. دلیل انی چاته وی؟ دلیل انی هغه دلیل ته وی چې پغی کې استدلال د جانب د اثر نوی په مؤثر باندې. استدلال د جانب د چا نه او مثال مرتفع خارج کې ویلې دی ویل ک پلانې سړی ګرم دی. ګرم ولې دی؟ وې ځکه تبه ده. ځکه څه شی ده؟ نو ګوره ای ګرم واله پلانې سړی ګرم دی ځکه تبه ده. کله داسې وشي پلانې سړی د پلانې سړی تبه ده، نو چې تبه ده نو د تبه والی نه اوس تبه ده نو ګرم دی. نو خبره یو ده پلانې سړی ګرم دی ولې ځکه تبه ده. استدلال د پچا باندې وکړه؟ په اثر باندې وکړه د چا نه؟ د مؤثر نه. کله داسې وي چې د پلانې سړی څه شی دی؟ تبه ده. نو چې تبه ده نو ګرم دی. نو کله استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې او کله استدلال د جانب د معلول نه په علت. دا استدلال چې د جانب د معلول نه په علت باندې وي نو دې ته ویل کېږي برهان انی. ځکه انی کې ان د ان اثر ته وایي، دلته استدلال د جانب د اثر نه دی په چا باندې؟ لکه موږ او تاسې وي اصوانع موجود، ولې؟ ځکه مصنوعات موجود دي او وجود د مصنوعاتو دلالت کوي په وجود د چا باندې. نو تا چې استدلال په وجود د صانع وکړه د وجود د چا نه؟ د مصنوعاتو نه. دې ته کوم برهان وایي؟ برهان انی ورته وایي. او دویم برهان لمی دی. لمی کې لم علت ته وایي. نو استدلال د جانب د چا نه؟ د علت نه یا د جانب د مؤثر نه؟ په چا باندې؟ په اثر باندې او په نو دې ته ویل کېږي مولوی صاحبانو استدلال د جانب د چا نه. دا دوه قسمه برهان شي. نو پاسو سو ګورئ وما ثبت منه کم چې ثابت چې دغه نظر العقل نه بالاستدلال په استدلال سره، یعنی چې ترا لګيږي استدلال وکي او بیا کم علم ترا ثابت شي نو چې دا استدلال تکې نو استدلال دوه قسمه ده. ای بالنظر فی الدلیل استدلال څه معنا؟ نظر په دلیل کې سواء کان عام ده کې استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې. مثال به څنګه؟ کما اذا نار نارن یو سړی اور ولید فعلم نو د علم راغی چې ان لها دخان اور دی ولید نو اور خو څه شی لري؟ نو اور مؤثر دی او علت دی او دخان څه شی دی؟ نو استدلال د مؤثر او د علت نه په معلول کې نو دې ته کوم برهان وایي؟ لمی ورته وایي. ځکه لم علت ته وایي. ومن او من المعلول یا کله استدلال د جانب د معلول نه په علت باندې. کما اذا را دخانن کې سړی کله څه شی و دوګې ویني فعلم ان هناك نار نو د علم راشي چې دې کې څه شی دی؟ نار دی اور دی. وقد يخص الاول باسم التعليل والثاني بالاستدلال. کله داسم کېږي اولنی ته تعلیل وایي او دویم ته څه شی وایي؟ هلکه اولنی ته تعلیل ولې وایي؟ ځکه په هغې کې استدلال د جانب د علت نه او په چا باندې؟ په معلول کې. تعلیل دواړو کې شته، اول کې هم شته او په دویم کې شته. خو چونکې هلته استدلال د جانب د علت نه نو هغې ته تعلیل وایي او دویم ته څه شی وایي؟ فهو اکتسابی. نو دا به اکتسابی وي. اکتسابی څه معنا؟ حاصل بالکسب. دا به حاصلی په چا باندې؟ په کسب باندې. استدلالی دی حاصل دی په مولوی صاحبانو دې تراشی ویل ک کسب نه پیژنم. کسب چاته ویل کېږي؟ وهو مباشرة الاسباب. کسب عبارت دی د مباشرت د اسبابونه بالاختیار. په اختیار سره یو سړی په خپل اختیار اسباب استعمال کی دې ته څه ویل کېږي؟ کسب ویل کېږي. مثال به څنګه؟
کصرف العقل لکه صرف د عقل او د نظر په مقدماتو کې دا نظر په المقدمات د عقل نه بعد دا عطف تفسیر دی یو سړی راولګي په مقدماتو کې نظر وکي صغرا مقدمه کې کبرا مؤخره کې که شکل اول جوړي شرایط په ځای راوړي چې ایجاب د صغرا دی او کلیت د کبرا دی دا نخري وکي نو پدیزی کې نظر د مقدماتو کې فل استدلالیات والاصغاء او وکی دي وتقلب الحدق او خپل سترګې راواړي مان الله سپې سترګې وګونه دا شیان څه شي کې استعمال کې ونحو ذالک فی الحسیات نو دې ته مولوی صاحبانو کسب ویل کېږي نو خلاصه دا شو چې کسب عبارت ته د مباشرت د چانه د اسبابونه بالاراده مع الاراده د ارادي سره د اسباب مباشرت د اسباب استعمال د اسباب استخدام دې ته مولوی صاحبانو څه ویل کېږي دې ته کسب ویل کېږي اوس راځه ورپسې فل اکتسابی لکه نسبت په مابین د استدلالی او د اکتسابی کې څه شی دی نو دی فل اکتسابی اعم من الاستدلالی اکتسابی اعم دی د استدلالی نو استدلال مولوی صاحبانو څه شی دی خاص دی نو گویا کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی پکې ماده د اجتماع غواړي دا خسته طرف نه صادقی کې به موجب کلیه نو تاسو وګورئ فالاکتسابی اعم من الاستدلالی ولی لانه الذي زکدا اغه دی چې حاصلېږي په نظر سره په دلیل کې نو فکل استدلالی اکتسابی هر استدلالی چې دی د اکتسابی دی ولی په هر استدلال کې هو کسبی کنه خدا سینه دا ولا عکس او عکس نشته ده کله ابصار لکه ابصار چې کم حاصل وي د چانه مولوی صاحبانو بالقصد ول اختیار د قصد او د اختیار نه قصد او اختیار شته د ابصار شته خو ترتیب د چانه شته د مقدماتو نشته ده نو ګوره څه شته ده کې سب شته خو استدلال نو په هر استدلال کې وکي سب وي خدا سینه د چې چرته کې سب وینولته د څه شي تنه وسړي سترګې واړول یو طرف ته استدلال کړي ترتیب د مقدماتو کړي نه او بیا هم څه شی راغی علم راغی نو هر اکتسابی مولوی صاحبانو هر استدلالی اکتسابی وي ولیکن هر اکتسابی استدلالی کسب بوي او استدلال با خا په دې ځین مازغه خلاص ولا دا ورپسې دی وی و اما ضروری نو فقط يقال في مقابله الاکتسابی هغه پاش د ضروری کوم خبر ارته کړي او دغه وضاحت کوي د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ